چاته داسې مسلې چې هغه ترلل شوی د جادو په ذریعه باندې او هغه خپل کور والا ته نشي نږدې کېدی، کوروالی نشي کولی، ځکه چې د دې سره داسې راځي چې بهر سړی ټیکي چې کوروالا ته نږدې کېږي نو بیا داسې محسوسوي هغه قادر نه وي، هغې کې طاقت نه وي. نو تاسو غور سره دا واورئ، ډېر انتهایي اسان عمل دی. لاول به هغه داسې وکړي چې منظر شریف به په ځان باندې دم کړي او د هغې نه پس به 2 انډې راوالي د چرګیا کوي، دا به راوالي اوبه خوټ کوي، د هغې نه به پوستکي لرې کړي او صحیح والا پین چې کوم دی ډالر او دا کوم باندې چې صحیح ډکېږي دې صحیح باندې به په اولني باندې به ولیکي، په اولني انډه باندې والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قرآن کریم کی دا آیت کریمه ده 28مه سپاره کی آیت نمبر 47 والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. دا په اولنی انډه باندې ولیکي، په بله انډه باندې به ولیکي چې والارض فرشناها فنعم الماهدون. دا دی آیات پسې ده، د آیات وساتئ سپاره 28مه او آیت نمبر 47 او 48. اول 47 نمبر آیات سړي دپاره او 48 نمبر آیات چې کوم دی دا زنانو دپاره. دا به داسې وکړي چې د هغې نه پس به دا به د چې کله منظر شریف وي د خوراک هر څه د کور ټول سلسله چې بنده شي د هغې نه پس به اولني آیات والا انډه نارینه وخوري، خاوند به وخوري، او کوم چې د دویم 48 نمبر آیات چې کوم انډه ده دا به خپل کور والا ورکړي. انشاءالله العزیز د الله نه پوره امید دی چې هفتې نه مخکې به د هغې دا مشکل الله حل کړي. تاسو په خدمت کې به زه بیا حاضرېږم. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.